د روژې مبارکه میاشت کې دا هغه بېوزله خلک دي چې د روژه ماتي په خاطر د خوست ښار په زړه کې راټول شوي. د ماښام اذان په تمه دغو زرو کسانو ته د عربي هیواد محمد بن راشد المکتوب مؤسسې له لوري روژه ماتی برابر شوی. د خوست اوسیدونکي د هیواد غمځپلي ولس لپاره له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي ترڅو د روژې مبارکه میاشت کې د هیواد بېوزله او مستحقو خلکو سره مرسته وکړي. د غریبانو پوره خو والا ډېر مهم دی. د نن کوم روژه ماتی چې زیات خوند یې وکړه دا د غریبانو پوره ډېره د یوه ښه خبره وه، د افتخار خبره وه. نو غوښتنه مې د ټولو تجارانو نه دغه ده چې دا شی روژه ماتی د غریبانو پوره نور تیار کړي. نو زما له عامو دغه تجارانو څخه غوښتنه ده چې د غریبانو خاص فکر وکړي په روژه کې، ځکه چې روژه ډېره مبارکه میاشت ده او په دغه میاشت کې د ثوابونو تر څنګ مینه او محبت او دا نور شیونه لکه ورورولي او سوکالي زیاتېږي. خو باید چې نورې مرستې مو وسي. دا ځینې غریبانان دي چې بیخي برق ته هغه هم نه لري، زمینه هم نه لري او نورې خبرې دغه دي چې بیخي د خوړو چکاک دیرش روزې دي، باید چې د هغه هم وخوړل شي. همدارنګه د شیخ زاید پوهنتون استاد د مؤسسو او حکومت دغه کار ستایي او وایي چې دغه روژه ماتی په واقعي ډول مستحقو او بېوزلو خلکو ته ورکړل شوی. او کوم کسان چې د دغه سلسلې نه مستفید کیږي دا به په رښتیا هم چې ما ولیدل هغه کسان دي چې په رښتیا غریب دي، غربه دي، ناداره دي او په یوې میاشت په دغه سلسله کې د دوی سره همکاري د طعام او د خوراک چکاک همکاري دا به نه تنها د دنیا دپاره دوی دپاره فلاح باعث وي بلکې دا به د دوی دپاره حسنات دارین وي. هیره دې نه وي چې د یاد مؤسسې د معلوماتو پر اساس دوی په پام کې لري ترڅو په یاده میاشت کې هره ورځ زرو کسانو ته د روژه ماتي زمینه برابره کړي.